السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو عزتمند ورونو، شپه ده. کله چې انسان د خوب را بیداره سي، راپورته سوی، راپاڅېدلی، راکښېنستلی، په دې ټیم کې ذکر د الله کوم یو دی؟ معصوره دعا کومه یوه ده؟ نبي علیه السلام کومه دعا غوښتلې ده؟ دغه دعا نبي علیه السلام بارکه سره نقل ده او دا دعا د مبارک غوښتلې ده: الحمد لله الذي هدانا احيانا، الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. کله چې د خوب را پاڅېداست، په هغه ټیم کې دغه دعا د پاک رب وغواړي: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. زموږ دغه پیغام او د ویډیو در سره د ثواب په نیت مخکې شیر کې الله رب العزت یې تاسو ته هم ثوابونه او بدله په دنیا او آخرت کې درکړي. ګرانو عزتمند ورونو، کله چې انسان د خوب څخه راپورته سو، نو د سترګو مشول دا یو سنت عمل دی. ګرانو عزتمند ورونو، د الله ذکر او د الله یادول پر درې قسمه دي. یو قسم هغه لکه عبادات، لمونځ، تلاوت د قرآن، حج، روژه، صدقه او غیره چې کوم نور احکام د الله پاک دي. او دوم قسمه چې دی هغه سنت طریقې د نبي علیه السلام دي، چې د خوب د راکښېنستلو، د ویده کېدلو او هغه معصوره دعاګانې چې نبي علیه السلام ښوولي دي او غوښتي دي. او بل دریم هغه د خولې ذکر دی چې سړی استغفار وایي، کلمه وایي، سبحان الله وایي، او د زړه ذکر دی چې زړه د الله سره وتړي، د الله په قدرت کې سړی سوچ فکر وکړي. دا یې دریم قسمه دی. په دغه درې طریقو باندې الله یادیږي. الله رب العزت موږ ته د سنت طریقو د عملي کولو توفیق را نصیب کړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ورته ووایه ای زما حبیبه، که چیرې تاسو د الله رب العزت محبت غواړئ او تاسو د الله رب العزت سره محبت لرئ، نو تاسو د نبي علیه السلام تابعداري وکړئ. د الله د محبت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري دا پر موږ تاسو لازمه او واجب ده. پر الله مسپارم. فی امان الله تعالی.